سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. 2 ساعته مخکې د کابل ښار په شپږمې امنیتي حوزې باندې یو موټر بم برید وشو. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي وایي دغه پیښه نن سهار څه باندې 9 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو موټر بم د امنیتي حوزې په لومړي قراول کې وچاودېد. له دې سره سم د عامې روغتیا وزارت وایان بیا وایي چې له دغې پیښې تر اوسه څه باندې 90 ټپیان د دوی روغتونونو ته لیږدول شوي دي. طالبانو دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. څارګر ملي اداره وایي تېره شپه د کابل ښار په 3 سیمو کې چڼیز او مخیز عملیات پیل کړي او اوس هم روان دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې تر اوسه په یوه ځای کې عملیات ختم شوي خو په 2 نورو ځایونو کې لا هم عملیات روان دي. سرچینې د عملیاتو د ځای ځایګي په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو ویل کېږي د کابل د بګرامیو اړوند سیمه کې جنګ روان دی. 2 ځانمرګي بریدګر په بغلان کې موخې ته تر رسېدو مخکې ووژل شول او یو بل یې په ټپي حالت کې نیول شوی دی. د 209 شاهین قول اردو قمندانۍ ویاند وایي دغو کسانو غوښتل د یو هاموي موټر بم په وسیله نن سهار نږدې 5:30 بجې په پلخمري ښار کې د ملي پوځ کیلګی کمپ په نښه کړي خو په لومړي قراول کې تر پیژندنې وروسته د افغان ځواکونو له لوري په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا د هاموي موټر د چاودنې له امله د ملي پوځ یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د بادغیس سیمه ییز مسؤلین وایي طالبانو په دغه ولایت کې د یو افغان سرتیري میرمن وژلې ده. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی زیاتوي دغه پیښه تېره ورځ د قلعه نو ښار په ناامنه لامان سیمه کې رامنځته شوې ده. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر غني وایي کابل د افغانستان مرکز او د ملي یووالي بیلګه ده او همداراز د دغه ښار د پراختیا کلي د کابل خلکو په لاس کې ده. ښاغلي غني تېره ورځ په ار کې زما کابل تر نامه لاندې په یوه غونډه کې زیاته کړه چې 100% کې د کابل پلاني او غصب شوې ځمکې بیرته راګرځول کیږي. د نوموړي په باور د کابل زوړ ښار د هېواد تاریخي سیمه او زموږ ویاړ دی. اوسنی وضعیت د منلو وړ نه دی. دغه سیمه باید د کابل د ویاړونو په ښار بدله شي. د کندوز پولیسو په دغه ولایت کې 4 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیولي دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امر وایي دغه کسان تېره ورځ د کندوز ښار له 3 او 4 ناحیو له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. د نوموړي په وینا له یادو کسانو څخه باندې 300 نشه کوونکې ګولۍ یا تابلیتکا او 2 کیلوګرامه نور نشهیي توکي هم ترلاسه شوي دي. او د افغانستان د معلولینو کرکټ لوبډلې د پاکستان د معلولینو کرکټ لوبډلې ته د 26 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغان کرکټ بورډ په وینا په تېره ورځنۍ سیالیو کې افغان لوبډلې په 14 اورونو کې د 143 منډو هدف سیال لوبډلې ته ورکړ خو پاکستان بیا ونه توانید چې یاد هدف ترلاسه او بالاخره لوبه یې د 26 منډو په توپیر افغانستان ته بایلوده. د ویل چې د ورښت له امله لوبه له 20 اورونو 14 اورونو ته راښکته شوې وه. د معلولینو د نړیوال سیریز سیالیو په لړ کې تر دې مخکې افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه او ټاکل شوې درېیمه لوبه نن د کوربه هیواد انګلستان پر وړاندې ترسره شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.